ورونو د دې زمانه یو واقع درته وې څو کاله مخکې په امریکا کې یو جوړه مسلمانه شوې ده سړی خیر د مخکې نه مسلمانو خو 2 نمبر دغه سړی 2 نمبر مسلمانو خدای سایونه ده دا دوی تاریخ لیکي دا لکه او دا جنې په امریکا کې په یو سٹور کې نوکران یو بل سره دوستانه تعلقانو دا بوای فرند او برن د څه شي دی لکه ګرل فرند دا قصې پسې خوشتال دلته مول د فیسبوک د لاسه جوړ شوی دا لک دی جنې ته وی چې ما سره واده وکا جنې وته وی واده در سره کوم خو مور پلان سره سلام مور پلان سره سلام کړوي ښا واده کو خو سلور شرط به باندې لومبه شرط بدای چې زه تا ته واده شم نو بیا به تخپل کډه راوړې او چې زه کم فلیټ کې اوسېږم نو ما سره به اوسېږي زه به تا سره نه اوسېږم ته ما ته را منتقل کېږي با الفاظ دیگر ما ته به راودېږي هغه ویې ډېره ښه دویم شرط دا دی چې ستا به د خپل مور او پلار او ورونو دوستانو سره تعلقات ختمېږي زما مور پلار او زما ورونو او زما دوستانو سره به تعلقات دي دریم شرط دا دی چې ما به د هر اتوار په ورځ باندې خپل چرک ته بوځې ګرجې ته زه به هلته خپل عبادت کوم که ته را سره دننه کښېنې او که بار کښېنې څلورم شرط دا دی چې ما ته به دا نه وی چې مسلمانه شه زما د اسلام نه نفرت دی زه به تا ته دا نه ویم چې عیسایي چې ستا خپل دین او زما خپل دین دا هلک وایي جنۍ مې خوښه وه نو دا شرطونه مې ورسره ومنل واده وشو او لاړو کاغذ م عدالت کې ولیک هلته عدالت کې ستا به خلک لیکي د واده نه څو ورځې پس د خپل شرط مطابق ما خپله کډه کوډه واخیسته او چې ښځه مې کوم ځای اوسېدل هلته مې یوړله دویم شرط دی ښځې زما موبایل واخیسته او ډیري او چې زما څومره د دوستانو مور پلار وروڼو خویندو نمبر یې ټولې لاله ختمې کړې ډیلیټ یې کړې او اتوار پر ورځ به مې چرک ته به وتله دې به دننه خپل د انجیل شریف تلاوت کو زه به ورته کله دننه ناستم او کله بار بیا به مې موټر کې راوسته څلورم شرط مې پوره کړی نه به ورته ما دا وی چې ته مسلمانه شه او نه به دې وي چې عیسایي شه وی 3 کاله زمونږ ډېر خوشګوار تعلقات تېر شو وی 3 کاله پس یو ځل د سټور ته تلم او دې چوټي کړې وه نو چې واپس رالم نو دې خاکروب راوستی او د فلیټ ډسټینګ یې کړی صفایي ما دې ښځې نه تپوس وکړه چې ښځې تا لکه چې خاکروب راوستی او دا فلیټ دې صفا کړي او نن مې چوټي کړه نو مې راشه دا کار به وکړم خاکروب بیا راوسته او دا فلیټ مې صفا کړ نو چې کوم مونږ خو چې کوم زیاتې رسالې اخبارونه نو اوبو کې وغورځو یا چته وسوځو یا ښخ کړو هغې خو دا پروا نه ساتي چې څومره اخبارونه کتلی شوي ځان فالتو او رسالې ډایجسټ لیټریچر هغې ټول یو ډسبي دي د دې فلیټونو سره خوا کې ډېران هغې ته یې غورځولې وی ما سره یو قرآن شریف او په رومال کې نغښتلی شوی زما په شوکیس کې پروت وی ما له قرآن نه راته په ناظره باندې دا هلک وایي وی ما له کلمه هم سمه نه راتله وی ما په ژوند کې چې تمونځ هم نو کړی راته راله مونځ نه نو وی یو اختر او بل اختر به ماندله تلم او څنګه چې به خلک ټیټ پاس کېدل ما به هغه چل کو او د دوستانو د ملاقات په غرض به تلم ځکه د اختر جومات ته دوستان راغونډېږي نه مونځ راته نه مې ژوند کې چې ته روژه نیولې وه بس زناکارۍ وې او فلمونه او شرابونه خو دا قرآن شریف راله مور را کړی دا مې شوکیس کې ښودی په رومال کې نغښتی وی چې مې وکتله قرآن شریف نشته پریشانه شم ښځې ته مې ښځې دلته رومال کې یو شی تړلی پروت و وی یو د ډېرې مودې نه دلته پروت و تا وله ګوتې یو نړې نو مې که څه فالتو شی دی نو چې هغه نور رسالې اخبارونه مې ډیران ته غورځول هم مې پکې غورځولی دی وی چې دا مې اورېدل زړه مې یو ټس ناری کړی ای خدایا ستا عظیم کتاب د دې 14 اوولسم چت نه ډیران ته پرېوته ته تربیتر دا څه شو ورونو مسلمان که ډېرم کمزوري وي خو د خدای په نوم د پیغمبر په نوم او د قرآن په نوم به دې خامخا غیرت کوي او که غیرت پکې نو دې به سر نه مسلمان دی تاسو وایئ نن ستاسو په زړه کې د دغې ممتاز قادري متعلق یو درد شته که نشته جواب راکړئ چا درد یې په زړه کې لاس اوچت کړئ هغې خو مړ که ممتاز قادري خو زه به ده ووایم چې ممتاز قادري د دنیا په ژوند مړ شو په انشاءالله د جنت په ژوند جمدی دی او د یو نارې جواب هم راله راکړئ ممتاز قادري نه 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 ستاسو مینه نشته جی ستاسو زړه کې درد نشته درد چې درد وي نو زما نه خو به مواد اوچت کړی و که
ما خو 4 غنټې درس کړی دی 1 غنټه مې تقریر وکړ مړي کې تقریر دا یو دل تراله تاسو نه مې سواز تیز دی ممتاز قادری داسې نه خو مضبوط आवाज او لاس موچت کې ور سره ممتاز قادری اوس به یو بل جوابم کو هغه سره به مردباد وای هغه سره به مردباد وای چې سره هغه سره زنده‌باد وای د پیغمبر د ناموس ډاکو د پیغمبر د ناموس غل زنده‌باد دا زړه کې به درد پیدا کې زما د قسم په خدای اوس وخت کم دی او ډېر زیات ستړی یم یعنی ما به درته ویلي وو چې د پیغمبر مبارک د ناموس لپاره زموږ علماء په دې ملک کې څه کړي دي د ځان له موضوع ده ویړه کې مې یو ټکه راغله چې خدای زما د الله عظیم کتاب او قرآن د دې 14 ویل چمچت نه ډېران ته پرېوت منډه مې کړې په پوړو راکوزېږم چې په پوړو راکوز چې مغه ډسبل مې لټاو خلکو په نور ګندونه هم د پاسه غورځولې دا خو چې د کومېټې ګاډي نو راغلې دا قرآن شریف په ویښ کې راووت چې راووت ماتې رومال لرې کړم دا قرآن مې راواخیست او د سینې پورې مې کلک ونیو بې اختیاره مې وجړل او مې جړل ډېر الله او دا قرآن رالم کله په تندي پوخ کېږدم او کله ښکلوم او کله د سینې پورې نیسم او ډېر مې وجړل یا خدایه زه دومره بې غیرته مسلمان الله نن زما د بې خوندۍ د لاسه ستا عظیم قرآن هغه 14 او 15 چت نه تتر بتر پاڼې ډېران ته پرېوت څه شو بې اختیاره چغې وم او جاړم او دا قرآن کله سینې پورې او کله سترګو پورې او کله ښکلوم او دا مظلوم قرآن الله لکه نن پاکستان کې چې قرآن مظلوم دی ګورې زمارونو موږ خو ډېر تقریرونه کوو مونږ خدا وایو چې قرآن یاد کې بالکل سنت دی لکه دې بچو چې یاد کا زه خدا وایم چې د قرآن تلاوت وکړې لوی ثواب دی بېشک زه خدا وایم چې د قرآن ترجمه زده کا بېشکه فایده پکې ډېره زیاته ده چې عمل پرې وکړي زه خدا وایم چې مدرسه کې بچې داخل کړي چې د قرآن علم هم وکړي لیکن قرآن ما ته یو بل اعلان هم کړی دی چې زما د قانون دپاره به هم چغه وی او منډه به وی الزانیة والزانی ولایت باندې عمل پکار دی السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما باندې عمل پکار دی رښتیا وایه د قرآن چې ما نه د کم قانون مطالبه کوي هغې له ما څونه خواري وکړه سم نه او چې کم خلک د قرآن د قانون دپاره منډې او ترړې وي موږ ته روزګار خیر ښکاري دا قرآن به د قیامت پر دغه ګریوان نه مار نیسي او تا به هم نیسي جاړم او چغې وم یا خدایه دا مظلوم قرآن دا څه شو او دې جلا کې مې قرآن نیولې دی او بره په پوړو راو ختم چې راو ختم دی ښځې مې چغې کړې یې ولیدم په چغو په جړا شوه او رامنډه کړې ما ته را تر غاړه وته او ما ته وی ای خاونده بایګاډ د خدای دپاره ما به معاف کې ما ستا د عظیم کتاب ډېره لویه بېعزتي وکړله ما معاف کا وی ما ورته چې نه غلطي ستا نه ده غلطي زما ده که دې 3 کاله کې ما هسې راغلی وی او ما ته خاورې څنډلې وی ما رومال بدل کړی ما ښکل کړی وی نو تا به دا کار نه وی کړی خو 3 کاله کې ما دې له څه حیثیت ورنه کړم عزت ورنه کړ نو تا پې د فالتو شي ګمان وکړ نو چې څنګه د فالتو نور سیدونه غورځول دا دې مه غورځوه وی ښځه وایي چې نه غلطي ستا نه ده او زما ده باید چې ما د نه تپوس کړی وی چې دې ته ضرورت شته او که نشته که ضرورت دی و ما به نه غورځوه که نه غورځولی به یو وای زما غلطي او بل وای زما غلطي الکم جاړي او جنیم جاړي وی دا خدای مې پرې چغو په چغ جلا شو او ما ته وای چې اے سړیا بایګاډ د خدای پر رضا ما مسلمانه کا شابه ما زر مسلمانه کا یا خدای دا سوي وی با زما د دنیا بدله ده زه هغه نیم پاتې چې مخکې وم خدای لپاره ما مسلمانه کا ړه مې وایي چې دا قرآن راوالم او دې سینې پورې کلک ونیسم او دې قرآن ته ډېر وجاړم زړه مې وایي چې دا قرآن راوالم دې نه معافي غواړم او دا د سترګو پورې وجنګوم خو افسوس چې غیر مسلم یم دې قرآن له ګوتې نشم وړلی ما زر مسلمانه که ساره نه ونه خیږي مړه نشم ارمان په زړه ځان سره یو نسم فټافټ ما مسلمانه کا ای ښځې داسې وی بس نورې خبرې پرېږده د زړه دنیا بدله ده زړه کې انقلاب راغلی دی ما خپل سکالر لبوز خپل ملا له چې ما مسلمانه کی ګاډی مې سټارټ کړو دا مې کېنوله زم جاړم دم جاړي په لاره مې ته تپوس وکړو چې ښځې څنګه مسلمانېږي پوهې خو مې که که نه
تا خو په ما شرط لګولی چې ما ته به د اسلام خبره نه کوې زما د اسلام نه نفرت وی په خولې راته لاس کې خو چې چپ 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 دا خبرې به نه کوې بس چپ دا خبره نه کې ما غلطی کړې ده اسلام نه نفرت نشتا اسلام غوندې محبوب دین بل نشتا اسلام غوندې خوږ دین بل نشتا اسلام غوندې قرآن بل قرآن نشته دی اسلام غوندې کتاب بل نشتا دا خبرې به نورې نه کې زړه مت سوځوه ماله زړه کې انقلاب راغلی دی ته الخو راته ووایه چې څنګه مسلمانېږې وایي چې تا کله منډه کړې که نه او ما درته وایي چې ما خو لاندې غورځو نو وایي زما زړه کې راغله چې د خاوند څه قیمتي شی مې جوړ غورځولی دی نو ما په دې کړکۍ کې درته کتل نو چې تا دا شی راواغېستې څه شی دی چې خاوند مې پې دومره ویارېده او دومره هیبت پې راغی او منډه یې کړې څه شی دی چې تا دا راواغېسته او رومال دې ته لر کړه نو قسم دی چې د دې نه یو غونډس کې رڼا راوچته شوه رڼا بره راتله او په دې کړکۍ را دننه شوه او چې څنګه په کړکۍ را ننوته زما دې سینه کې ور دننه شوه رڼا مې دې سینه کې پرته ده ویلی نه شم چې څنګه رڼا ده خو زما سینه کې یو انقلاب راوست او زما زړه دا وایي چې دا رښتونی کتاب زما زړه دا وایي چې د کوم دین د دې کتاب سره تعلق دی هغه رښتینی دین او زما زړه دا وایي چې شابه دې سره خپل تعلق قایم کا او دا کتاب واله سینې پورې ونیسه معافي وغواړه او توبه وباسه وایي به مې متلله هغه 3 کاله مخکې کوم جومات کې چې ما د اختر لمونځ کړی و هلته مې دا ښځه بوتله زما دې ښځې د هغه ملا صاحب په خولې کلمې شهادت وویل الله مسلمانه کړه او وایي زه به راینام مسلمانو مام د خپل ایمان تجدید وکړه صاحب هغه ښځه نن د قرآن حافظه ده او د قرآن عالمه ده امریکا غوندې ځای کې هغه خاوند چې کوم خاوند دی وي جون کې ما چې ته مونځ نو کړی کلمه نه راتله نن د قرآن حافظ دی او لوی سکالر دی ملا دی په امریکا غوندې ځای کې او دا ښځې څه وایي دی ورته آل ورلډ وایي په ټوله دنیا کې دا خلک ډېر لوی سټډي کوي په ټوله دنیا کې دا هغه ښځه یم چې ما د قرآن شریف ټرانسلیشن ترجمه چاته نه ده کتلی ما اسلامي لټریچر نه دی کتلی ما ته چا د اسلام خبره نه ده کړې ما اسلامي مذهب اړو سټډي کړی چېرته نه دی خو په ټوله ښځه کې په ټوله دنیا کې زه واحد هغه ښځه یم چې ما ته الله پاک صرف او صرف د قرآن شریف په کتو باندې ایمان را نصیب کړی دی 1400 کاله پس د حضور پاک معجزه او د قرآن معجزه نن هغې ټیکساس ورته وایي او څه ورته ویلی کېږي سټیټ دی د امریکې په هغې کې خپل اسلامک سنټر دی دارالعلوم او دا ښځه وایي زما او زما د خاوند د برکت نه خدای پاک په زرګونو غیر مسلم اسلام ته راوستل مسلمانان شو بنیاد د خدای قرآن نن ما او تا سره قرآن پروت دی څه مو کړل ورسره تلاوت هم موږ پرېښود نور کله به موږ د خپل ماشومان بچي بوتل او جومات کې به کېنول چې لاشه بچې د قرآن تلاوت وکړه اوس هم ورته فیسبوک په لاس کې ایښودی دی اوس هم ورته دومره تخته موبایل اخیستی دی هم بچې دا واخله او تا ته پته شته چې دا بچي په هغه موبایل څه کوي ګندونه پې ګوري ګندونه لږونه د ماشومانو دا موبایل راواله د چې په دې موبایل کې او په دې کمپیوټر کې کومې فولډرې جوړې کړې دي او پوټې چیک کله باندې ټرای کړه دې کې څه دي ابا نه کولاویږي بچی راشه کوډ دې په داخل کړی دی دا کوډ دې لر کماته او خاینان دې څه کتلی ټول به ګندونه کړي امریکې او د برطانیې بربنډې ښځې به کتلي او د انډیا بربنډ فلمونه به کتلي بچو نه موږ څه جوړ کړل دا بچي موږ له خدای دې راکړي دا غوږونه خدای دې راکړل دا سترګې خدای دې راکړي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا الله ما د مور د ګډه نو وسته اس نه خبر جعل لكم السمع وغ می درک والابصار استرګې می درکړي والافئده زلون می درکل لعلكم تشکرون چې په دې د خدای عبادت کې او شکریا د دې اندامونو ادا کې مونږ هیڅ شکر ادا نه کوو رښتیا وایه دا خپل شکل چارا کړی دی دا سينه شوق سره جواب غواړم نه داسې نه شوق سره جواب غواړم دا خپل سترګې او مخ چارا کړی دي دا خپل وجود چارا کړی دی دا بچی چارا کړی دی مال چارا کړی دی عزت چارا کړی دی دا خپل پیغمبر چارا کړی دی دا قرآن چارا کړی دی دا انسانیت چارا کړی دی دا عزت چارا کړی دی دا الله به خوشاله ساتو که خپه کوو به مونږ خوشاله نه کوو
بالکل چې سوچو نه کې بانګې دوهلې وې چې موږ خپل رب خفه کړی مانا الله خبره تانه الله خبره ما د خدای قرآن سره څه سلوک وکړه صرف تحقیق پروت دی د دې قرآن چې کوم نظام دی رشتہ وای هغه نظام ستا په ملک شته جواب راکې شته او زمو ستا په لکه د اس قرآن د نظام درد شته دلته نشته جی دا د قرآن سره نما سلوک دی په خپل بچو چې موږ د دنیا ر تعلیم د لپاره څومره پیسې خرج کوو نو قرآن هم څونه خرچه پې وکړه یو بچی باندې حیات آباد کې اسلام آباد کې ابټاباد کې او په لاهور کې په غټو سکولونو کې او کالجونو کې موږ څومره پیسې لګو دا ټیوشن فیس ته او دا ایڈمیشن فیس ته او دا ترانسپورت فیس ته او دا یونیفارم دی او دا بکس ته ایکسپورت والا او دونه خرچه په بچی باندې کې صاحب سکول کې او اعلان اعلی سکول ته بچی بوزو په لکو روپے پیسې موږ په بچو لګو قرآن له موږ سوکړل آفرین شدی رونو تا جان محمد صاحب تا او نیاز محمد صاحب تا آفرین شپدی دوالو رونو باندې چې خپل بچی د الله کتاب ته قربان